بسم الله الرحمن الرحیم ټیکنیکل بریال یوټیوب چینل خو کتونکو هیله لرم تاسو به روغ او جوړ به وئ. نن ورځ په دې ویډیو کې تاسو ته داسې طریقه ښیم چې څنګه کولی شو موبایل ته 15 فنګر کوډونه ولګوو. هم په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم. د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو ته لایک هم ورکړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. لومړی به تاسو وکړئ چې د خپل موبایل سیټینګ ته به راشئ. چې کله د موبایل سیټینګ ته راغلی نو تاسو به لاندې راشئ، په سیکیورټي پرایوسي باندې به کلیک وکړئ. سیکیورټي پرایوسي باندې مو چې کله کلیک وکړو، سیکیورټي پرایوسي باندې به کلیک وکړئ نو دلته مو به تاسو په فنګر پوینټ آی ډي باندې به کلیک وکړئ. فنګر پوینټ آی ډي باندې مو چې کله کلیک وکړو لومړی آپشن ته به تاسو راشئ. په دې لومړی آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو په لومړی آپشن باندې کلیک وکړو، چې کله مو کلیک وکړو دلته تاسو څخه د موبایل کوډ غواړي. موبایل کوډ به تاسو ورکړئ. چې کله موبایل کوډ ورکړو تاسو دلته ګورئ چې ما 2 فنګر پوینټ کوډونه اډ کړي دي. تاسو ګورئ نور څنګه کولی شو نور هم ورزیات کړو. نو تاسو به دلته په 9 فنګر پوینټ باندې به کلیک وکړئ. 9 فنګر پوینټ باندې چې کله کلیک وکړئ دلته به په سکینر باندې ګوته ونیسئ چې تاسو دلته ور اډ کړئ. زه ور اډ کوم. دا پروسه به تاسو بشپړه کړئ. چې کله مو دا بشپړ کړه تاسو سکسسفل شو نو تاسو به په اوکې باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په اوکې باندې کلیک وکړ تاسو ګورئ چې دلته زموږ سره 3 فنګر کوډونه شول. نو تاسو به اوس موبایل بند کړئ. چې کله مو بند کړو نو تاسو کولی شئ چې په کومو ګوتو باندې مو سکین کړی وي هغه به موبایل په سکینر باندې ونیسئ. چې کله مو ونیو موبایل به خلاص شي. بل هم اوس تاسو ګورئ چې دا خلاص شو او بل هم تاسو ګورئ. نو دا ویډیو مو خوښ شوی وي د ملګرو سره شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. مننه.